ژوند ښکلی دی. سلام او ښې چارې. ژوند هڅه ده، مینه ده او ژمنه ده. ژوند یو احساس دی، بدلون دی او رغون دی. ژوند د فرصتونو، ازمیښتونو او غرزو پرزو یو ډېر پراخه ډګر دی. ښکلا، خندا او د اسمان په سینه کې ځلیدونکي ستوري د ژوند او ژوند کولو سوغاتونه او الهامونه دي. ژوند د هغه مزل نوم دی چې د پیدایښت له لومړۍ کړیکې سره پیل او د سلګیو تر وروستۍ شیبې پورې د مزل په لټون دی. ژوند د خدای او بې خدای ترمنځ د معرفت یوه پاڼه ده او ژوند د لاهوت او ناسوت ترمنځ توپیر او د هویت عنوان دی. ژوند هم لمبه ده، هم څړیکه او هم سکون. ژوند امانت دی، ژوند وفا ده او ژوند د ستر خالق استازیتوب دی په دې ځمکه کې. د ژوند او ژوندیو احترام هم آغاز دی او هم انجام. ژوند په دې خاطر قیمتي دی چې یو ځل ترلاسه کیږي او چې څوک یې له لاسه ورکړي نو بیا بیرته ترلاسه کول یې ناشوني او محال دي. او ژوند په دې خاطر قیمتي دی چې انسان که په قدر پوه شي د انسانیت معراج ته یې رسوي. دا ژوند د فرد او ټولنې ترمنځ د شعور یوه داسې اړیکه ده چې د فولادو څخه هم مضبوطه ده او بیا داسې هم نری او نازکه ده چې د ورېښمو تارې پارسنګی هم نه دی. ژوند یوه ارزانه صدقه ده چې د خلکو په مخونو باندې د مسکا شلونه غوړوي او د زړونو په تل کې د هیلو وړې وړې او تتې ډیوې بلوي. دا ژوند هله ښکلی شي چې کله د بل خوښي تا خوښ کړي او د بل کړاو تا وکړوي. او ژوند هله رنګین شي چې ته یو مظلوم د ظالم له پنجو آزاد کړي او بیا پسې نور هم ډیر خوندور شي چې د یو بېوسه او بې عصري انسان اوښکې وچې او د هغه لاسنیوی وکړي. او ژوند یو ځل بیا هلته لا زیات ویاړمن او قدرمن شي چې د غچ په ځای بښنه غوره وګڼل شي او ستونزو سره د مقابلې تکل لا پیاوړی شي، نه دا چې هغې ته د تسلیمۍ لاسونه پورته شي. نو همدا وجه ده چې د ژوند تر ټولو بد دښمن ناامیدي ده او ښه دوست یې له نورو سره خواخوږي، یاري او دلبري ده. دا ژوند ځکه ښکلی دی چې الله تعالی په خپل مقدس کتاب کې 145 ځلې د هغه یادونه کړې او فرمایلی دي چې که څوک د یو انسان ژوند بچ کړي لکه ټول بشریت یې چې ژغورلی وي او هغه ته یې نجات ورکړی وي. دا ژوند په دې خاطر ډېر ښکلی دی چې ټولو آسماني ادیانو او قوانینو د ځمکې پر مخ تر ټولو ستره ګناه له یو چا څخه د هغه د ژوند اخیستل ګڼلی دي. او دا ژوند ځکه ډېر ښکلی دی او شانداره دی او مزهداره دی چې د اسلام ستر پیغمبر د ده حرمت د کعبې له حرمت سره په یوه تله باندې تللی او فرمایلی دي چې لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من ان یراق دم امرئ مسلم. که دا کعبه ټوټي ټوټي او ډبرې ډبره شي د خدای په وړاندې بیا هم ارزښت د یو مسلمان د وینې
د یو څاڅکي وینې له تویولو څخه کم دی. او بله دا چې په اسلامي شریعت کې د مور په ګېډه کې د یوې نطفې او جنین وژل او غورځول هم هغه جواز نه لري مخکې له دې چې لا زموږ د دنیاګۍ ته راشي. نو اوس باید موږ خپل عملونه او کردارونه د دې حدیث په آینه کې وګورو چې څومره د دې حدیث له مصداق سره اړخ لګوي. نو راځئ چې د زخمونو او دردونو په دې خوږلن کې د سټیجونو، هدیرو، محرابونو، منبرونو، سمندرونو له غاړو څخه یوه خوله او غږ شو چې د غمونو، ویرونو، بمونو، سلګیو او لوګیو په دې زار او چاودي وطن کې نور مونږ جنگ نه غواړو، مونږ امن غواړو، مونږ سوله غواړو. راځئ چې پرېږدو چې د ویرې، کرکې او وژنې په ځای د مینې، پخلاینې او ژوند کولو کلتور پیاوړی کړو. د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې اوس په زرګونو ځوانان زموږ نارې وهي چې مونږ امن غواړو، مونږ سوله غواړو، ځکه چې امن او سوله د ژوند بل نوم دی، ځکه چې ژوند ښکلی دی. هو، ژوند ډېر ښکلی دی. قدرمنو دوستانو، زه ملکزی هیله کوم چې تاسو به دا په یوټیوب کې زما دا ویډیو خوښه یا لایک کړئ او له خپلو دوستانو سره به یې شریکه کړئ. غرونه مننه.